دغه دودیزه مشاعره په لومړي ځل په 1994 کال کې د سپینغر د ځوانانو ټولنې له لوري ترسره شوه چې له هماغه وخت راوروسته تر اوسه په دودیزه ډول هر کال د اوري په میاشت کې ترسره کیږي. دا ځل دغه دودیزې مشاعرې ته چې مالی ملاتړ د افغان بیسیم مخابراتي شبکې کړی و، د هیواد د بیلابیلو سیمو ترڅنګ له کوزي پښتونخوا څخه یو شمېر راغلو شاعرانو، مرکزي او سیمه ییزه چارواکو هم ګډون کړی و. کابل نه، د لغمان نه، د پکتیا نه، د خوست نه، د نورستان نه، د لارې پښتونخوا پېښور نه ډېرې شاعران ورونه راغلي دي مشاعرې ته. هغه د خپل فکر اظهار او هغه چې څه ترتیب کړي هغه د ګډونوالو سره شریک کړي. نو داسې به ووایم چې زموږ د سکارام مشاعره چې دا ننګرهار شموله نه بلکې افغان شموله. په دغه مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو خپل لیکلي شعرونه، ټپیزې او اصلاح شوي شعرونه هم د مشاعرې ګډونوالو ته واورول. موخه مو د ځوانانو هڅول دي چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امن قایم دی. نو د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او د سپینغر ځوانانو د ټولنې په همغږۍ باندې د سیګارام مشاعره چې 10 کاله تاریخ لري او دلته همیشه په لار اچول شوې ده، دا ځل یې د دې ویاړ د افغان بیسیم مخابراتي شرکت په غاړه لري او د دې غونډې مالی ملاتړ او د ځوانانو ملاتړ کوي. د اسلامي امارت لوړپوړو او ټیټپوړو چارواکو د دغه ډول مشاعرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او په دغه مشاعره کې د وینا پر مهال د ځوانانو د هڅونې ترڅنګ له ولسي خلکو وغوښتل چې قومي اتحاد، اتفاق او یووالی دی وساتي او ناپېژانده بهرنیانو ته دې په خپلو سیمو کې ځای نه ورکوي. د مشکلاتو د ختمولو لپاره اتحاد ډېر ضروري دی او هغه څوک چې نه پېژنئ په خپل ولسونو کې ولسیا مه ورکوئ. نابلده خلک راځي، هغه که په دغه موقع مجاهدین په دغه تنګیم کې موجودو پورته اوس بعضې خلک راځي په یو نوم، په بل نوم، یا د سوداګر په نوم، یا د بل په نوم په یو ټغر باندې راټولېدل. په دې کې اغیارو ته دا پیغام دی، افغان حکومت او افغان ولس دا داسې مثال لري لکه یو جسد، لکه یو وجود. په ختیځ کې د افغان بیسیم د مخابراتي شبکې مسؤلین بیا وایي د تیر په څیر یو ځل بیا د ځوانانو د هڅونې په موخه د دغه مشاعرې مالی ملاتړ کړی او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې د ځوانانو د هڅونې، راټولېدنې او فکري رغونې لپاره ورته پروګرامونو ملاتړ وکړي. د قاف له خاطرو سلکه کړو دنګ قامت د سیکارام مازدیګریا. خدای دې څوک نکړي کمزوري لکه زلفې د لیلا، لکه زلفې د لیلا، زړه مې نسته نورې لکه زلفې د لیلا، لکه زلفې د لیلا. سیکارام د سپینغر لوړه څوکه ده، کومه چې د ننګرهار په همدې ولسوالۍ په چراګام پورې اړوند سیمه کې موقعیت لري او د دغې دودیزې مشاعرې نوم هم له همدغې لوړې څوکې څخه اخیستل شوی دی. په چراګام بیا هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو څو لسیزو کې جنګ جګړو ځای میشتې سخت ځپلي دي. د دغې ولسوالۍ تورې بوړې سیمې بیا د اسلامي امارت له تیرې دورې وروسته هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړ چې امریکا او متحدینو یې د القاعده ډلې د وخت مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په پار په دې سیمه سخت بریدونه وکړل. سباون ساحل، وحدت نیوز، د پچیراګام ولسوالۍ.